سراج الدین حقانی د نړۍ ټولو یهودانو د فلسطین مظلوم ولس پر ضد حشر کړی. د طالبان حکومت کابل کې د وزیر محمد اکبر خان پر غونډۍ د فلسطین خطبه الصخره ته ورته یو جومات پرانیسته او ځینو چارواکو یې د پرانیستې مراسمو ته وینا هم کړې دي. دا جومات داسې مهال پرانیستل شوی چې له تیرو 3 اونیو راهیسې پر غزا د اسرائیلو بمبارۍ او بریدونه دوام لري چې له 200 ډیر فلسطینیان پکې وژل شوي دي. د دغه جومات پرانیست غونډه کې د طالبان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وویل دغه جومات د دې وزارت په وړاندیز له فلسطین او القدس سره د مسلمانانو په ځانګړې توګه افغانانو بې کچې مینې درلودو په موخه د خطبه الصخره په بڼه رغول شوی دی. ښاغلي حقانی د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې په اړه پر القدس او مظلومو فلسطینیانو د یهودیانو ظلم او تیری وغانده او په وینا یې پر یادو مسلمانانو د ظلم او وحشت په موخه د نړۍ ټولو یهودانو حشر کړی او د مسلمانانو پر غم خفګان او همکاري اسلامي واجبه وګڼله. دو ویل ایمانی تقاضا دا ده چې موږ له ټولو مسلمانانو سره په همدردۍ او همکارۍ کې ځانونه شریک بولو. دا جومات د ترکیې د IDDEF بنسټ له لوري پر 270 متره مربع ځمکه د 120,000 امریکایي ډالرو په مالي لګښت جوړ شوی چې پر یو وخت د 3500 تنه لمونځ کوونکو ظرفیت لري.